رحم موږ پښتونستان ازاد غواړي خوره د افغانستان غواړي لارو بار یو افغانون وي تر پلاټکه تر جلمه پورې دا خوره د افغانستان دو موږ د ډیورنډ کرښه نه مني د پنجاب هغه پرېکړه چې خیبر پښتونخوا د پېښور سره کوي هغه هیڅ وخت موږ ته د منلې وړ نه دو شاه غازي امان الله خان دا غوښتل چې پاکستان دوه ټوټې شي پښتونستان ګوښی شي او خوره د افغانستان شي موږ پشه یي دي که هزاره دي او که بلوچ دي دا ټول افغانون دي ټول باید متحد شي باید موږ د خپله خوره د پاکستان د تورمخي نظامیانو نه واخلي دا به د افغانون لارو بر متحد شي د خپل حق دفاع وکړي تر آخرین قطرې سلګۍ پورې به موږ د خپل خورې د ملت د خپل حق نه دفاع کوي مړه دې وي د نظامیان د پاکستان پنجابیون او د ایران اخوندون هر سړی چې د افغانستان کې مداخله کوي او رنګوی د جنګاري لري هغه د مړه وي تبو بربود لري لارو بر یو افغان کابل پر لار د سولې طرفدار د خلکو خدمتګار افغانستان زنده باد پښتونستان آزاد قبایل دا هیڅوک نشي اخیستلی د دوی حق نظامیان د پاکستان د باید په قبایلي سیمو کې خپل عملیات بند کړي او دوی باندې ظلم خیانت ونه کړي الله دې په افغانستان کې صلح راولي تر جهلم تر پلاټکه دا خوره د افغانستان دو